تاریخ وګوره. محمد بن زید دخلان یو مورخ دی، دا هغه مورخ دی چې کله عبدالوهاب صاحب وفات کېدو دې سر ته ناست و، دې ته نه نصیحت اخیستی و. د دې عبدالوهاب زوی محمد په نوم باندې محمد ابن عبدالوهاب نجدي، دا هغه انسان و تاسو ورقاتو کې نوم ګورئ. د ده د لاسه زمونږ د سنیانو اهل سنتو تاریخ په وینو باندې لیکلی شوی دی. د عربو په سرزمین باندې 200 کاله تاریخي دور تیر شوی دی او داسې دور نه دی تیر شوی. عربو کې کافر نه دی حلال کړی، عربو کې یهودي نه دی حلال کړی، عربو کې نصراني نه دی حلال کړی، عربو کې د کفر په خلاف ریاست نو، عربو کې دې مردار د صرف د اهلسنة والجماعة خلاف محمد بن عبدالوهاب نجدي اعلان وکړو چې څوک دا عقیده ساتي چې د رسول اکرم مبارک په ذات وسیله ونیسي دا مشرک دی، دا د ښځو وینځه کوي، دا د جایداد ضبط کوي، دا د وطن روا دي. دا په قانون مرکو او تاریخونو کې پرته ده. که چېرې غلطه ثابته شوه د شهید ملت د غلام دا دعوه ده، د غل سزا زما سزا، سر رامخ رانه تو کوي، لاس رانه کټ کوي، قسم ما درته خپل خوی بخلی دی، خو سترګې پلاو کوي. عربو کې دا ظالم روجت شو، د صحابه قبرستان جنت البقیع دی په بولډیزرو باندې وار کړی و. هغه ګلان چا چې خپل سرونه په تلي کې کېښه او رحمت للعالمین دې پای کړی ده، چا چې د رحمت للعالمین په طرف باندې یهودیه کافر کتوت هم نه دی پرېښی. هغه صحابي چې ورځ ورته کافران وایي، ای صحابي ای د مبارک ملګريه صرف دومره ووایه چې زما په ځای باندې دلته محمد عربي علیه السلام دی او زه په کور کې ناست وی. هغه خادم او غلام د رسول اکرم ورته فرمایي، وایي بدبخته کافره ته خو دومره بېړه خبره کې زه دا هم نشم برداشت کولی چې زه دې په کور کې ناست یم او د محمد